سلامونه ملګرو، هیله ده ټول جوړ روغ به وئ، صحتمند به وئ. مطیع الله زیارمل یم، یو ځل بیا تاسو ته راغلی یم د مایکروسافټ اکسل د یو بل ویډیو سره. ګورئ په دې ویډیو کې مو تاسو یو بل مشکل حل کوو. هغه مشکل داسې دی، ډېری وخت که تاسو فکر وکړئ، یعنې تاسو دلته په یوه رو لرئ که نه، نو په دغه رو کې تاسو یو څه لیکلي وي که نه، یعنې تاسو لیکلي وي چې انفورمیشن یا انفو، صحیح ده، په دې ډول تاسو لیکلي وي. او دلته تاسو یو بله رو کې لیکل کوئ، لکه زه ورته لیکم چې لکه فولو لیکم چې انفورمیشنز مې چې ولیکل، او زه چې کله یو خواته کلیک وکړم نو انفورمیشن په د یو سیل کې مکمل رانغلل او ورک شوله. او دا د دغې مشکل د حل لپاره موږ تاسو څه کوو. ګوره بعضې وخت موږ تاسو یو شی لرو که نه، یو نوم لرو چې هغه ډېر لوی وي، خو موږ تاسو دلته په سیر کې نه ځایږي. د مشکل د حل لپاره موږ تاسو نن ورځ دغه لرو چې مطلب دا رو څنګه اډجسټمنټ کولی شو. تاسو به راشئ، خو موږ تاسو همدغه د کې کالم لرو که نه، دا کالمونه باید لوی وي. موږ تاسو به داسې وکړو چې کله دې په دې باندې کلیک تر سره کوو نو را به شي چېرته دغه څنډې ته به راشي. په څنډه کې چې ودرېدې نو ته به د لیفټ کلیک ونیسي، صحیح ده، او لږ به کاش کوئ. چې کاش د کو هر ځای ته چې ته بیا یې څومره چې کالم ته غواړئ لوی کړي، هر یې غټولی شي، صحیح ده. نو زه غواړم ته زه پرې لوی کړم، را به کلیک خوشی که او را بل دغه انفارمیشن به ټول مکمل ښکاره شي. په دې بل باندې کوم تاثیر نه وي کړی، هغه په همدغه اندازه باندې وي، صحیح ده. نو په دې ډول سره داسې دلته نور شی لیکئ، دا کالمز مکمل دومره لوی شو. دغه یو مشکل شو. بل مشکل داسې دی، موږ تاسو دلته ټیبل لرو که نه، په دې ټیبل کې موږ تاسو معلومات لرو که نه، دا معلومات به د لمنځ کې وي. معلومات یو عنوان دی دغه ټیبل که نه، نو دا معلومات باید په د لمنځ کې وي. نو دغه څنګه کولی شي موږ تاسو چې لمنځ ته یې راولو، یعنې مرج یې کړو. نو موږ تاسو به په دې باندې کلیک تر سره کړئ او تاسو راشئ په دې باندې لږ دلته داسې کاش کړئ. د دې ځای چې تاسو کاش کړل نو همداسې به پرېږدئ او را به شئ دغې برخې ته، الاینمنټ برخې ته، او تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، مرج اینډ سینټر. په دې باندې چې تاسو کلیک وکړو اوکې، نو تاسو سره به منځته راشي. دغه دوه مشکلات و چې په نن ویډیو کې ما تاسو ته حل کړل. تر څو چې راتلونکي ویډیو ته راځم، د خدای په امان ښې چارې په دعاګانو ښه نیت سره.